د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو اونیزه سیاسي معلوماتي او ټولنیزه خپرونه. د اونۍ ګردۍ میز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستړي مه شئ، خدای دې وکړي چې ښه به یاستئ، وختونه به مو بخیر وي. یو ځل بیا د اونۍ ګردې میز ته مو زه ویران هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. نن هم موږ په ناوړه دودونو باندې خبرې کوو. هغه ناوړه دودونه چې سیمې، ټولنې او په ټوله کې زموږ د ځوانانو لپاره لکه یو ډول سرخوږی جوړېدلی سي، په همغو باندې بیا هم غږیږو. له موږ سره په نن ګردې میز کې شاهد خان شوکت او استاد عبدالرحمن خوارمل صاحب دي. تاسو دواړه ښه راغلئ. مننه. موضوع خو مې یو څه وویله. ناوړه دودونه مثلا لکه د نجونو په زور ودول، د نجونو په بدیو کې ورکول، یا لوړ ولور، ترڅنګ په ځینو مراسمو کې د زیاتو مصارفو ترسره کېدل، بلکل په دغو موضوعاتو باندې به خبرې وو. نو پیل به یې استاد خوارمل صاحب له تاسو نه وکړو. تاسو که په ټوله کې لومړی خبره راته وکړئ، په عموم ډول که لومړی راته ووایاستئ ناوړه دودونه دا اوس چې ما کوم یاد کړل، دغه ټول ناوړه دودونه بللی سو که یو ډول مثلا هغه سیمه ییز جوړښتونه هم ورته ویلی سو؟ نو ویران صاحب بخښنه غواړم، بللی خو ټول ناوړه دودونه صحیح ده. اوس مثلا دغه یو ډول یې موږ یادوو، دغه یوې برخې ته ستا اشاره وکړه چې په بدو کې د نجونو ورکول، دا یو ډول داسې هغه ده دود ده چې دا ډېر وران دود ده صحیح ده. دا په خلکو باندې ډېر بد اغېزه کوي. خو اوس د خدای فضل ده، د دې خلکو د هلو ځلو او د خلکو په همکاري باندې دغه ته د پای ټکی ښودل سوی اوس د عمر نسته صحیح. دا ناوړه دود ته اوس د پای ټکی ښودل سوی دومره ډېر نسته. نور ویران صاحب لکه دا تاسې اشارې ورته وکړې، دا ټول دا تا کوم اشارې ورته وکړې دا دي ناوړه دودونه. خو د سیمې جوړښتونه چې دي، د سیمې جوړښتونه پرې راځي، خو بیا هم دود ناوړه دود ده صحیح ده. نو موږ به دغه دود ته ګورو. اوس مثلا دغه جوړښت پرې راځي، یو جرم چا کړی، بد یو بل چا کړي، خو په بدو کې دغه نجونه ورکوي، لور ورکوي. نو که موږ پام ورته وکړو مجرم څوک ده او سزا یې چاته ورکول کېږي، دا خو یو ډول جوړښت پرې راغی، خو چې کله یې پایله وګورو بیا هم جوړښت نه ده صحیح ده. بیا هم جوړښت نه ده. هغه نجونه په هغه کور کې تکلیف ده، زحمت ده، ظلم ده، ظلم پرې زیات دی. نو زما په نظر، زما خپل شخصي نظر چې ده، ځین د سیمې جوړښت هم نه ده، دا یو ډول د ناوړه دودونه دي. دا دودونه دي چې د خلکو ستونزې او مشکلاتو سره زیاتېږي او سره کمیږي نه. خیر شي. شوکت صاحب تاسو راته ووایاستئ ناوړه دودونه. لومړی سر کې زه د موضوع باندې غواړم په ټوله کې وغږیږو، وروسته به بیا یو واضح کړو څومره زیانمن دي یا دغه کوم دودونه سره چې اوس زموږ ټولنه مخ ده، دغه عمده زیانونه راته ووایاستئ. مننه. خیر ویسي. ناوړه دودونه چې دي دا په زمونږ په خلکو باندې، زمونږ په ټولنه باندې بدې اغېزې لري. او ناوړه دودونه چې دي معنا یو مثال به زه درته ویم، بدو کې یوه خور ورکول دا بیخي ناروا کار ده. ځکه چې بدو کې چې خورکۍ ورکړي نو وروسته د دې ژوند خرابېږي، دا له آینده مشکلاتو سره مخ کېږي. نو دا مې خواهش ده او دا مې ارزو ده چې په بدو کې خورکۍ نه کړي ور، او نور مصارف که پرې وشي هم مشکل نشته، د پیسو یا د بل شي، خو جنکۍ باید په بدو کې نه کړي ور. خیر شي. استاد محترم راځو دې موضوع ته چې لوړ ولور لومړی ټاکو. لوړ ولور که په لنډ ډول باندې راته ووایاستئ چې زموږ د ټولنې کوم دود ده، یا په زیانونو کې راته وغږیږئ کوم زیانونه لري؟ نو ویران صاحب بخښنه غواړم، لوړ ولور که د نجونو لپاره د هغه خوا لومړی زیان دا ده چې هغه کورنۍ چې ده هغه داسې زر نشي کولی چې دغه ولور ورته ورسوي.
یو خو به د نجونې چې کومه نجونې چې دا کومه خورکۍ چې دا کومه جۍ چې دوی چې کوي یو خو به د هغې ډېر وخت دی خپل کور کې صحیح ده د موږ په ځای کې یو ډول داسې خبرې هم دي په د اطرافي سیمو کې چې کومه هغه چې ورکړي جنکۍ چې ورکړي مثال او بیا یې ډېر وخت د پلار کور تېر کړي هغه هم یو ډول دغه د چا په اصطلاح باندې مایوسه کېږي صحیح ده چې دلته اوس ناست دی یو کال دې ووت 2 کاله دې ووت 3 کاله دې ووت د تا ودوزه نسته او بل دا کومې کورنۍ ته چې ورکړي دغه که دا د دې خاوند ده که د دغې کورنۍ کوم غړي دي دا له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي حتی په ډېرو مشکلاتو باندې نورو جهو ته ځان رسوي نورو ملکو ته ځي ستونزې او مشکلات کاروي ځکه ولې ستونزې مشکلات کوي دا دې ولور ځکه د دې ولور ډېر جګې نه شي کولی او موږ چې تر ډېر حده پام ورته کړی ډېر ځوانان د موږ دغسې اوس هم له چا په اصطلاح مجرد ګرځي صحیح ده نو ډېرو نجونې بیا دغه حیثیته پسې ناستې دي چې د جګ ولور په حساب باندې څوک کوي نه هغه بیا د جګ ولور په حساب باندې ناست دي هغه وس نه لري ځوانان دغسې ګرځي نو موږ یې د جګ ولور زیانونه دغه دي ځوانان دغه مجرد ګرځي نجونې د پلار په کور کې دغسې ناستې دي نو که دا ولور مناسب ولور وي هم د هغو مسله حل وي هم د هغو مسله حل وي خیر شي شوکت صاحب تاسو ته راځو که ځوانان د لوړ ولور د بریا یا پوره کولو لپاره نورو هیوادونو ته ځي د هغوی په ژوند د هغوی په کورنۍ یا د هغوی په راتلونکي باندې څه بد تاثیر کولی شي مننه وران صاحب لوړ ولور زموږ ورونو ته دا مشکلات جوړوي چې دوی سفر ته اړ کوي دوی نورو هیوادو ته ځي نورو هیوادو کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي قاچاقي لارو باندې سفرونه کوي خو په پای کې دوی د قاچاقي لارو په سفر کې دوی حتی د مرګ سبب هم کېدی شي ځکه چې په لارو کې ډېر ناخوالې ورته رامخته کېږي موږ او ستاسو د افغانستان خلک ډېر په قاچاقي لارو کې خپل ژوند له لاس ورکړی دی د دې جګ ورور لپاره عادي د کار زمینه نشته دوی عادي کار نشي کولی هلته ورور یې پسې نو دوی نورو هیوادو ته ولاړ شي چې خپل ورور ګټي خپل ورور چې کله ګټي نو پلار سخت مشکلاتو سره مخ کېږي حتی دوی مرګ ته رسېږي او په ژوند باندې ډېرې منفي اغېزې لري بالکل استاد محترم لوړ ولور د دې ترڅنګ چې لکه ځوانانو ته بدې پایلې لرلی شي د هغو نجونو په ژوند باندې څه تاثیر لري چې د هغوی د خسرګنۍ یا د خسر کورې په ډېر تکالیفو باندې دا ولور پوره کړی وي آیا له واده وروسته به د هغوی لپاره مشکل کوي لري څو ستونزې رامنځته کېږي ویران صاحب ما درته چې یوه ستونزه خو دا ده چې دا د خپل پلار په کور باندې یو 2 کاله 3 کاله ناست دی دا هم یو ډول تاثیرات لري منفي څه ده او کله چې ورې ولاړه شي ورې هم بیا دغه د نجونې سره یو څه ډول د چا په اصطلاح باندې داسې ناوړه خبرې ورته کېږي چې ته دومره پیسې درسې د پلار یوړې دومره پیسې موږ په تا باندې درکړې دي او دومره پیسې در باندې مصرف شوې یعنې هغه جګ ولور چې د دې ته په دې باندې ورکړی ده او د دې پلار جنوالی ده هغه دې ته بار بار یادوي نو دا د ولور یادونه دې ته دا به د ما په نظر باندې په دې باندې ډېر بد اثر کړي ډېر بد تاثیر وکړي نو ولور جګ ولور ډېرې زیانونه لري دواړه طرفه زیانونه لري نو جګ ولور ډېر زیانونه لري خیر شي شوکت صاحب په زوره د ودونو کول مثلا موږ دا یو ډول لکه ناوړه دودونو څخه بللی شو لکه لومړی کوم اشاره ورته وکړه په بدو کې د نجونو ورکول دي د دې ترڅنګ بیا هم همدغه ولور پکې راګډېږي یا سپین ږیرو ته د پیغلو نجونو ودول دي دغه تر کومه حده پورې تاسې یو دغسې بد دود بولئ چې د نجونو یا په ټوله کې د یو راتلونکي نسل د خرابوالي لامل کېدلی شي مننه وران صاحب په بدو کې د نجونو ورکول ډېر زیات مشکلات لري په بدو کې چې نجونې ورکړي ژوند دې ترخېږي آینده یې نه سمېږي او سپین ږیرو ته د دې ورکول دا هم یو غیر قانوني کار دی د شریعت په نګاه چې ممنوع کار ده او زموږ او تاسو په ټولنه کې هم غیر شرعي او ممنوع کار نو دا خواهش لرم چې په بدو کې باید ورکړي نه کړي او سپین ږیرو ته نه کړي ځکه چې ډېر مشکلات وروسته خورکیو سره مخامخ کېږي حتی دې ژوند حتی تر مرګ پورې رسېږي ځکه چې دا سپین ږیري ته ورکړل شي دا یا ځان زندګي کوي یا زار خوري یا داسې نور مشکلات ځان ته جوړوي چې ژوند یې ډېر له خطر سره مخ کېږي او دواړه غاړې وروسته بیا په جنجال مخته کېږي دلته استاد محترم یو موضوع راځي لکه مخکې موږ اشاره ورته وکړه چې
مثلا خدای نخواسته د یو دوه کورنیو ترمنځ که د بدوت مسله راځي بیا تر ډېره که څه هم اوس یو څه د مشکل راکم دی خو مخکې به داسې و چې مثلا په نجونو بیا دا مسایل حل کېدل خو بیرته چې شوکت صاحب اوس موضوع ته اشاره وکړه کله چې مثلا یو نجلۍ په کم عمر کې یو سپین ږیري یا د لوی عمر خاوند لپاره ودیږي نو دوی ویل چې هغه پکې کیږي د کورنیو ترمنځ بالاخره یو جنجال رامنځته کیږي آیا دغه بیا یو بد دود لاره نه پکې هوارېږي چې بیا یو نجلۍ په بدو کې ورکړي خو ویران صاحب خو موږ دا اوس یې دا داسې کوم هغه ته اشاره وکړه دا خو د ناوړه دود له دغه ستونزې پیدا کېږي دا د ستونزې پیدا کېږي دا خو د ناوړه دودو چې پیدا کېږي اوس دغه د یوه کنکلۍ د کم عمر هغه راولټي یوه کنکلۍ نجلۍ ورکوي سپین ږیري ته دا خو ناوړه دود شو خو له ناوړه دوده سیاسي ستونزې پسې راپورته کېږي پسې زیاتېږي ورځ تر بلې ورځې پورې ستونزې زیاتېږي کمیږي نه نو موږ دا چې ترتیب دا ښایي د ناوړو دودو په اړه باندې د موږ مشران ښه تصمیم ونیسي د موږ ځوانان تصمیم ونیسي ناوړه دودو په هکله عامه پوهاوی وشي نو دا هم دغه مخکې بخښنه ویران صاحب غواړم شوکت صاحب مخکې اشاره ورته وکړه چې دا تا مخکې پوښتنه ځینې وکړه چې دغه ناوړه دودونه اوس مثلا یوه نجلۍ په بدو کې ورکړه بیا د هغې به ژوند څرنګه وي موږ د دې کمې تجربې له نظره دا یوه نجلۍ چې په یو خوښه باندې یو چېرته واده شي د هغې دا نسل ډېر خوشحاله راځي دا موږ لیدلي په کلي کې هغه نجلۍ چې په زور واده شي په بدو کې ورکړي د هغې اولاد موږ کتلي د هغې اولاد داسې روغ نه ده راغلی په دې روغ نه ده راغلی یو څه ناروغي خامخا یې پکې یا عصبي تکلیف یې پکې یا بله مسله او هغه نجلۍ چې هغه خپل ود سوي یې انزوله یې روغ یې کورنۍ یې روغه یې کومه ستونزه مشکل نه یي په ظلم کې نه یي ورکړل شوی په بدو کې د هغې اولاد نسبتا تر هغه نورو اولادو ډېر روغ یې یعنې ډېر طبیعتي اولاد یې ډېر چالاکه یې ډېر ورین تندي په ورین تندي خبرې کولی شي نو دا یوه تجربه موږ هم دې کلي کې کړې ده په کلي کې ګرځېدلي هغه چا په بدو کې ورکړی د هغې اولاد حتما یوه ستونزه یې پکې او هغه نجلۍ چې هغه خپله همزولي ته ورکړي ښه خوشحاله ځای یې ورکړي خوشحاله یې د هغې اولاد بیا ډېر ښه روغ راغلی خیر شي شوکت صاحب تاسو ته که بیرته راوګرځو د دې تر څنګ چې موږ په دې موضوعاتو باندې بحث وکړ د نجونو په زوره ودول په بدو کې ورکول یا فرض کړه ولورونه یو بد دود بل هم لرو او هغه بېځایه مصارف دي آیا دغه بېځایه مصارف د نورو دودونو تر څنګ څومره بد ارزول مننه وران صاحب د بېځایه مصارفو موضوع ته یاده کړه او بېځایه مصارف مثلا لکه په ودونو کې دي په دوستیو کې دي فرض کړه په نورو مراسمو کې دي بالکل دا بیخي یو غیر شرعي او غیر قانوني کار دی بېځایه دودونه اوس که موږ او تاسې ما په خپلو سترګو لیدلي دي یو دوستي سره کړې ده معنا 25 لکه 10 لکه ولور بیا دا 10 لکه ورور خو ځان ته پرېږده وروسته سخارتي دی تېروي واده کوي نو 15 لکه مصارف رسوي دا بیا ځایه دود صحیح بل یو بابا دی هغه به یې وس لري خو بل یې تربري هغه غریب سي په 6 لکه روپۍ دوستي کړي 15 لکه روپۍ بیا وروسته به دا ناولد او د بېځایه مصارفو باندې ورکوي نو دا سمه کار نه ده ځکه چې ورور به یو به غریب یو به وس لري بل به یې وس نه لري نو دا غیر قانوني کار دی او غټ مشکلات چې دي دا بېځایه دودونه او بېځایه مصارف په ودونو کې استاد محترم تاسو راته وایاستئ په ودونو خرمل صاحب تاسو راته وایاستئ په ودونو کې یا فرض کړه په ځینو نورو مراسمو کې لکه شوکت صاحب چې یادونه وکړه دغه مصارف بیا هم هغه زړې خبرې ته راځو څومره بد تاثیر د یو ځوان په کورنۍ او د هغه په اقتصاد باندې کوي لري نورن صاحب دغه ډېر بد اثر لري صحیح ده مثلا زه بیا یو مثال درته وایم د موږ په ولایتو کې په ولسوالیو کې دغه مړي چې اوس بیا د اکثره خلک ډېر آباد وو بیا د استقاد پیسې سخت ډېرې ښوولې خو یو غریب و هغه به د عمر د پیسو وس نه لرو صحیح ده هغه به لږ ښوولې نو حتی دغه خلک دا عادت شو چې هغه چېرته به داسې اقتصادي وضعیت بیا برابر و هغه سړی چې به په حق رسېدلی و دا جنازه به یو مخ زیاته وه نو یو غریب سړی چې په حق رسېدلی و دا جنازه به ډېره کمه وه بیا د موږ مشرانو بس خدای دې ژوندي راته لري
نو د مشرانو په همکاري باندې، د مشرانو په راټولولو، د مشرانو په جرګه باندې دا پرېکړه وکړه چې که اوباد و که غریب و تر دغه روپۍ به تر 15,000 افغانۍ زیاتې نه کړي. نو دا یو ډول ډېر ښه دود ده، صحیح ده. هغه د ناوړه دود مخنیوی وکړو. اوس که هر څومره د یو سړي وضعیت برابر او که یو هر څومره وضعیت خراب وي، غریب وي، دغه پیسې 15,000 روپۍ. نو د ما په نظر باندې به لومبی داسې وسي دغه پیسې به یې چا 2 لکه تېرکولې، غریب سړي خو باید 2 لکه نه څه، خو مجبوره مکلف په 2 لکه به یې پیدا کولې. هلته به د ده کورنۍ غمجنه وه، هلته به مړی و، هلته به دی پیسې پیدا کولې. حتی 2 میاشتې مخکې به دغه مرګ ته د عمر نه و وارخطا، لکه د پیسو ټولولو ته، د پیسو جمع کولو ته به وارخطا و. نو دا ډېر ښه دود و، دا ډېر ښه دا ډېر د ناوړه دود ډېر ښه مخنیوی وسو چې 15,000 یې ورته وټاکلې. مثلا دغه په ودو کې به لومبی ودونه وسو، په ودو کې به دی ناوړه دودونه وو، دی ناوړه مصارف وو چې هغه به اسراف هم و پکې. 50 کسان د 80 کسانو لپاره به یې د مړۍ تصمیم نیو، نو دا خو ډېر مصارف غواړي. اوس پرېکړه سوې ده، د مشرانو پرېکړه ده، د مشرانو فیصله ده چې مثلا 15 نفر، نو هغه 80 نفر او د 15 نفر دا مصارف به خامخا فرق سره لري. مخکې به دغه د مړۍ سیستم دا رقم ته اوس ډېر مصارف یې مړۍ کړو، خو دا ډوډۍ تیارولو به یې ډېر کړو، دا مېلمنو ته بیا تصمیم په ډېرو پیسو سره نیو. اوس صرف نو یوه ساده شوروا ورته برابره وي، ډېر کم مصرف یې راځي، خلک هم کم وي، ډوډۍ هم ساده وي. نو زه یم چې د دی ناوړو دودو مخنیوی وشي او بیا په دای ډول تصمیم ورته ونیول شي، په دای ډول باندې پلان ورته جوړ شي، دا به ډېره په اقتصاد پورې تړلې خبره وي، د سړي په وضعیت پورې تړلې خبره وي. اوس د هر چا وس رسېږي، د هر چا دغه مېلمنو لپاره تصمیم نیولی شي. نو مخکې خو یې 80 نفر او د 15 نفرو لپاره. نو اوس د ما په نظر باندې ناوړو دودو لپاره ډېر ډېر کار سوی ده، ډېر ناوړو دودونه له منځه تللي دي، ډېرو د ناوړو دودو ته د پای ټکی ایښودل سوی ده. خو بیا هم کار پسې روان ده، یعنې دغسې د بخاراتي مصارف در واخله، دغه د زوم جیب در واخله، دغه د ښځو کنټرول در واخله، دغه نورې مسلې پرې. اوس انشاءالله کار هم سوی ده او کار پسې روان هم ده. خیر اوسي. شوکت صاحب، د دې دودونو د له منځه وړلو لپاره خارمل صاحب یادونه وکړه چې یو څه کارونه یې اوس سوي دي. کوم د ټولنې کوم ډول خلک کولی شي چې د دې دودونو د دې خرابو دودونو د مخنیوي لپاره تر ټولو مثبت کار وکړي؟ مننه وران صاحب. د ټولو د دې ناوړه دودو د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه وسیله ده هغه زموږ قومي مشران. باید قومي مشران راغونډ سي سره او یو تصمیم ونیسي چې ناوړه دودو د له منځه وړلو لپاره جدي ګامونه واخلي. مثلا پکتیکا پراخه ولایت ده او ډېرې ولسوالۍ لري. نو د اوس لپاره چې څومره زه معلومات لرم، مرکز او دا ځینې همجوارې ولسوالۍ په دغسې یو پرېکړه کې دي چې د ناوړه دودونو په مخنیوي کې یو څه پرمختګونه سوي دي. آیا دغه به تر لرې ولسوالیو په کوم ډول ورسېږي؟ نو مننه وران صاحب. تر لرو ولسوالیو چې همغږي وي، لرو ولسوالیو ته مشکل نه ده، دا دودونه او د مشرانو را یو ځای کول هېڅ مشکل نه ده. نو دوی باید داسې ټیمونه جوړ کړي چې د لرو ولسوالیو له خلکو سره هم تماس ونیسي، په دې اړه باندې بحث ورسره وکړي، هغه راټول کړي، بیا یوه ولسي جرګه جوړه کړي یا د ځوانانو جرګه جوړه کړي او کور په کور، ولسوالي په ولسوالي او کلي په کلي باندې وګرځي او وروسته یوه نتیجه ځینې راوباسي او ټول سره موافق دي چې نتیجه ځینې راوباسي. خیر اوسئ. خارمل صاحب، که تاسو راته ووایاستئ چې آیا د نجونو یا لوڼو یا په ټوله کې د خویندو لپاره حق شته که نه شته؟ شته حیران و حق شته. لکه څور چې خدای تعالی موږ ته حق راکړی په علم کې، په حقوقو کې کټ مټ دغه رقم دوی حق لري، په علم کې لري، حقوق هم لري، نو حق خو حتما شته. یعنې فرض که دلته یو ډول بد دود زه ورته ووایم دا ده چې د ورونو ترمنځ ویش کیږي که نه، هغوی خپل حق ټول سره جلا کوي، خو تر ډېره بریده پورې خوندې له دې څخه مستثنا دي. آیا دا څنګه ده؟ دا د ما په نظر دا یو ناوړه دود ده، صحیح ده. حق لري د شریعت له نظره په هر شي کې حق لري، صحیح ده. لکه څرنګه چې ورور حق لري په ملک او پټي کې، نو دوی هم حق لري په کور کې حق لري، په ملک او پټي کې، یعنې هغه کومه هستي چې هغه وروران یې جلا کوي دا هم حق لري. خو دغه دود تر اوسه پورې داسې هغه پیدا شهرت په دې نه ده پیدا کړی
چې تر اوسه پورې دغه دود ده صحیح ده، خو تر اوسه پورې چا دا کار نه ده کړی صحیح ده. په حق سره حق لري، د پلار په میراث کې حق لري، د پلار په جایداد کې حق لري، خو بس ما درته د وخت په تېرېدا سره به انشاءالله ډېر ناوړو دودو ته د پای ټکی ښودل سوی ده. د وخت په تېرېدا سره به انشاءالله دغو خویندو ته د پلار په میراث کې حق ورکول کېږي. د وخت په تېرېدا سره په تېرېدا سره به حق پکې لري، لکه څرنګه چې ورونه جلا کوي دغه رقم به خویندې ناستې خویندو ته به ورکېږي. خو انشاءالله یو وخت به انشاءالله دغه وشي. شوکت صاحب، که چېرته د رسنیو د دیني علماو قومي مشرانو له اړخه یا له دوی څخه په استفادې باندې دا کار وشي او ترڅنګ د ټولنې د باسوادۍ په نتیجه کې مثلا راتلونکي نسل د لا باسواده کېدو لپاره زمینه سازي وشي، آیا دا به امکان ولري چې مثلا یو ورور د خپلې خور ته حق بیا ورکړي؟ او بالکل رنګ صاحب، ځکه شریعت خور ته حق ورکړی دی د پلار په میراث کې، نو حق لري. که شریعت هم ورکړی ده نو موږ او تاسو هم د شریعت مطابق باید دوی ته حق ورسوو، او په کومو کې چې دوی حق لري زموږ خور کوي باید حق ورته ورسېږي. دا یو ښه مثبت فکر ده، باید حق ورکړل شي. که راته ووایې چې مثلا زه ته او ترڅنګ خوارمل صاحب څه مسؤلیت لرو په دې برخه کې چې خلک ودې پوه کړو؟ موږ به تاسې داسې مسؤلیت لرو چې موږ او تاسو باید عام پوهاوی منځته راوړو، یو له بله سره همغږي وکړو، یو له بله سره دې موضوع باندې بحث وکړو تر څو پورې چې موږ یو مثبت پایله لاسته راوړو. خیر اوسي. خوارمل صاحب، د عامه پوهاوي لپاره څه کول پکار دي چې تر لرې سیمو تر بیخي لرې پرتو سیمو پورې هم دا خبرې ورسېږي چې مثلا په کوم باندې اوس موږ تاسې بحث وکړ؟ موږ ران صاحب دا کار کړی، موږ چې کوم په کلي په منطقه کې په کلي کې په ولسوالۍ کې کوم ناوړه دود لیدلی ده او موږ ته ناوړه ښکاره سوی ده، موږ مشرانو ته خبر ورکړی ده. نو مشران خو ماته دومره قوي قوه نه ده چې دوی ورجل پکې لا دی چې خو هغه هم سوله ییز لارې چې کار کړی ده صحیح ده. او د عامه پوهاوي د دې پیغام د عامه پوهاوي له لارې لرې لرو سیمو ته رسول، دا مشران جرګه لري، بیا د هر کلي د هرې ولسوالۍ مشران پکې راځي. نو کله چې دوی دغه جرګه وکړي، دوی دغه غونډه وکړي، دوی کومې پرېکړې وکړي، هر مشر یې هر ځوان یې خپل کلي ته رسوي. مثلا یوه جومات ته ورته، د یوه جومات ته بل جومات ته، له بل جومات ته، یعنې اوس په د خالي د دیولور مثال ته د دیولور په مسله کې دا یو د پکتیکا ولایت نه، یو د سرخیل ولسوالۍ نه، بلکې ډېر ولایتونه په ډېرو ولایتو کې په ډېرو ولسوالیو کې دغه ټیټ سوی ده دغه مسله، د دیولور ډېر کې ټیټ سوی ده، ډېر ټیټې خواته راغلی ده. نو زه دا یم چې دا هر یو دغه رقم په قدم قدم رسېږي، د قدم په قدم رسېږي. نو انشاءالله دا رسېدلی ده دغه کار کو د مشرانو له لارې، موږ خپله د ځوانانو له لارې دغه عامه پوهاوی به موږ ډېرو لرو سیمو ته رسوو. لکه ما چې اوس یو مثال درته وایي، دیولور نه د پکتیکا په ولایت کې، نه د پکتیکا د ولایت په ولسوالیو کې، بلکې په نورو ډېرو ولایتو کې، په ډېرو ولسوالیو کې، یعنې ټولو ته دغه رسېدلی ده چې ولور باید ټیټ سوی هم ده. موږ د عمر لږ معلومات هم ترلاسه کړی، معلومات هم لرو چې ټیټ سوی، نو دا به هم له دغې لارې رسوو. د ناوړو دودو ته د پای ټکی ښودل، ناوړو دودونه له منځه وړل، د ناوړو دودو په اړه باندې مبارزه کول، دا به دغه د ځوانانو د مشرانو د پیغامو د دغو له لارې پسې وړو. خیر اوسي. شوکت صاحب، تاسو که راته ووایاستئ چې هغه ولسوالۍ چې هغه لرې پرتې ولسوالۍ دي، یا فرض کړه تر هغه ځای پورې رسنیو ته ډېر لاسرسی نشته، یا ډېر په اسانۍ سره مثلا هغلته قومي مشران هم همغږي نشي کولی، آیا دلته یو بل چاته مسؤلیت راجع کېږي چې په دې برخه کې دا مسؤلیت په غاړه واخلي؟ مننه وران صاحب. یو ولسوالۍ ورته چې لرې پرتې دي او د موږ او ستاسو لاسرسی نه ورته کوي، حکومت هم په دې بخش کې باید جدي ګامونه واخلي چې هغه ساحه ته ځان ورسوي او وروسته موږ ته لاره برابره کړي، لاره هواره کړي تر څو پورې موږ ورسېږو هغه هدف ته ورسېږو، هغه ولسوالۍ ته ورسېږو، هغه کلي ته ورسېږو، د هغو مشرانو کشرانو ټولو سره بحث وکړو. نو حکومت هم په دې کې پوره همکاري باید وکړي. ستاسو په نظر د دغو ځینو بدو دودونو د له منځه وړلو په ترڅ کې یا دغه
بهیر چې مو تاسو یې مخ ته وړو تر څو مخه یې ونیول سي کوم څوک خو مخالفت نه کوي مثلا په یو کلي کې یو څوک راجګېږي نه هغه وایي چې نه فرض کړه زه خپله خور ولور په دومره ولور ورکوم دغسې خو یو څوک مخالفت نه کوي که نه نه فلحال خو داسې مثبته پېښه موږ نه ده لیدلې خو که چېرې مثبته پېښه ثبت شوې باید وامخه باید موږ ونیسو د دغسې یو پېښې د رامنځته کېدا مخنیوی به څنګه مثلا کوو عام پوهاوی باید ورسوو عامه پوهاوی به ورسوو خو فرض که یو ځوان راجګېږي او هغه وایي چې زه خپله لور یا خپله خور په هغه ولور نه ورکوم چې مثلا د قومي تړون له مخې ده که نه یا د دې دود له منځه وړلو لپاره سوی ده د هغو سره باید یو دغسې څه وشي چې مثلا هغوی هم قانع سي او هم له موږ سره په دغه دود کې پاتې سي نو مننه وران صاحب دا موضوع باید په دې ډول باندې هر څه چې د کلي مشران ځوانان هغو ته داسې ډاډ حاصل کړي چې ستا مشکلات او ستونزې له منځه یوسي خیر شي خورمل صاحب تاسو که راته ووایاستئ د خسرګنیو یا فرض که د نجونو د خسر کورونه چې هلته دي که نه په دغو کې بعضې وخت مشکلات رامنځته کېږي صحیح او دغه اکثره مشکلات چې موږ وینو په ولور خو ډېر بحث وکړو دغه اکثره مشکلات په هغو ژویو کې ډېر رامنځته کېږي چې مثلا نجونې په بدل ورکول کېږي نو په تړاو باندې تاسو څه نظر لرئ چې دغه یو دود موږ ورته ویلی شو که یو ناوړه دود ورته ویلی شو چې نجونې په بدل ورکوو دا خو دما په نظر باندې دود هم ورته ویلی شو صحیح ده دود هم ورته ویلی شو په دې خاطر دود ورته ویلی چې ډېر خلک دغه دوستي ویسکي دغه رقم نجونې په بدل سره ورکوي صحیح ده دا موږ په ولایتو کې په ولسوالۍ کې اوس دود ده صحیح ده خو هغه ناوړه دود چې موږ ورته ویلی شو چې موږ ورته دا به یو ډېر ناوړه دود دی ناوړه د ځینې خلک چې دما په نظر باندې زه ورته دا یو ناوړه دود ده صحیح ده باید به بدل نه وي ځکه دا کورو کې خو ستونزې وي مشکلات پیدا کېږي خو که یوې ته ستونزې پیدا شي د ادیوي په خاطر باندې دلته دغه دا بلې ته خامخا ستونزه پیدا کوي نو دما په نظر باندې د ناوړه دود صحیح ده او موږ چې کله پیلو ته کتلې موږ چې کله ستونزو مشکلاتو ته کتلې دم ناوړه دود نو خو اوس خلکو دغه دود سته صحیح ده دا یې نه ده چې دې دود لا له منځه تللی لا د پای نقطه ورته ښودل شوې ده ستم رواج هم ده خو بیا هم کومې ستونزې شته چې موږ کتلې دا ستونزې اوس تر ډېره حده پورې کمې هم دي مخکې مسلو کې خلک لږ ناپوهي هم وه عامه پوهاوی هم نه و صحیح ده یو د بل حقوق مراعتول هم نه اوس دا ځوانان اوس دا ولس دا خلک پوه شوي دي د رسنیو له لارې د عالمانو له لارې د مشیرانو له لارې د ځوانانو له لارې د معلمینو له لارې پوه شوي دي اوس دا دود شته خو ستونزې بیا دغومره ډېرې نه سره کا مخکې شي په دغو یعنې په دې ډول باندې که وویلی شو چې په بدل باندې دوستي وي شته خو مشکلات یې کم دي مشکلات یې اوس کم دي تر مخکې اوس مشکلات ډېر کم دي یعنې لامل یې دا کېدلی شي چې عامه پوهاوی عامه پوهاوی ده د رسنیو له لارې عامه پوهاوی ورته رسېدلی ده د عالمانو له لارې د مشیرانو له لارې د معلمینو له لارې یعنې د پوهانو له لارې عامه پوهاوی ورته رسېدلی دا دود شته په ټولنه کې اوس هم شته خو ستونزې دومره ډېرې نه لري لکه مخکې چې بیا لري دغومره ستونزې نشته خیر اوسي شوکت صاحب تاسې که راته ووایاستئ چې د دې دودونو یا ناوړه دودونو په بدل کې مثلا د ښو دودونو رامنځته کېدل داسې مثال په ډول که ووایاستئ څه کېدلی شي فرض که لکه لوړ ولور ده په بدل کې ټیټ ولور موږ ټاکو که نه او قومي شورا رامنځته کېږي او هغوی دا پرېکړه پرې کوي چې نور به ولور ټیټې شي که نه نو فرض که دغسې یو بل دود که راته ووایاستئ د مثال په ډول باندې لکه فرض که په مسافریو پسې نورو هېوادونو ته د ځوانانو تلل دي که نه نو په بدل کې باید څه وشي چې یو خراب دود له منځه ولاړ شي او په یو ښه دود پسې دا خلک لاسونه ونیسي مننه وران صاحب دا ناوړه دودونه خو زموږ او ستاسو د کلي ځوانان ډېر له خطر سره مخ کړي دي نو ښه لاره به دا یې د حل لاره به دا یې چې ولور ټیټ شي ځکه دا کومې ستونزې چې مسافر وروڼو ته جوړېږي په لارو کې دا د جګ ولور له امله ورته جوړېږي ځکه چې دوی ولور نشي پرې کولی په داخل کې نورو هېوادو ته سفر پسې کوي قاچاقي لارو پسې وړي نو دوی د مرګ ذوب نه ډېر رسېږي نو ښه خبره دا ده چې ولور ټیټ شي نو دا ستا مشکلات به هم حل شي د کم ولور سره استاد خارمل صاحب تاسو که راته وایاستئ چې د ټیټ ولور لپاره
یا فرض کړه تر پخوا به 10 که 15 که دومره روپۍ ولور کېدو که نه. د ټیټ ولور لپاره که څه هم چې قومي شوراګانې رامنځته سوې دي، د قومونو له لوري دا ستونزه یو څه هواره سوې ده، خو د دې لپاره چې دا ولور فرض کړه په یو ځای شکل باندې سي، هېڅ ځوان له هېواده پسې ونوځي، څه کول پکار دي ورته؟ نو اوس خو چې کوم تصمیم مشرانو نیولی دی، له مشرانو سره عالمان دي، پوهان دي، د رسنیو له لارې دغه خبرې خپرې سوې دي د کم ولور ولسونه یعنې ټولو ته رسېدلي دي. زما په نظر باندې به اوس د ځوانانو لپاره دومره ستونزه نه ده. اوس مثلا زموږ په ولسوالیو کې زموږ په ولایت کې 3 لکه افغانۍ صحیح ده. اوس خو که لوټ پورته سوی، مخکې خو د عمر لوټ نه و، نو 3 لکه افغانۍ هر ځوان وسي ده پې صحیح ده، هر ځوان یې پیدا کولی شي، هر ځوان یې ورکولی شي. او یو ځای دی چې دا موږ تاسې نورو ملکو ته ځو، دا نورو ملکو ته به زما په نظر باندې د یو د ولور په خاطر نه یې صحیح ده، نورې ستونزې هم ډېر لرو، نور مشکلات هم لرو. دلته کاروبار نشته، وضعیت خراب ده صحیح ده، کار نشته، هېڅ شی نشته. نو داسې دغه نورو هغه ته ځي، ملکو ته ځي، نورو هېوادو ته ځي، ستونزې تېروي، مشکلات تېروي. دا نور هم ډېرې وجې دي، یو د ولور خبره به نه وي. د نورو هېوادو د ځوانانو مسافري یا تګ فرض کړه موږ هغه د ناوړه دود یو برخه هم راخیستې وه که نه، چې که په سلو کې نه وي، که په سلو کې نه وي 100 ځوانان خو به نو د ولور له امله تللي ولور بیا نه سوی کولی، په دغه خاطر مو ویلي وو. نو که اوس خپل نظر دغسې را سره شریک کړئ، مثلا د خپرونې وروستیو شیبو ته رسېږو چې د دې پروګرامونو د لا ښه والي او د لا ښه تنظیم لپاره چې دا سته کم یا زیات پاتې ناوړه دودونه هم له منځه ولاړ شي که نه، څوک مسؤل ګڼلی شو؟ مثلا دغه هغه چې دي لکه دودونه دا پخوا ولې له منځه نه دي تللي چې اوس موږ هڅه کوو چې له منځه یوسو؟ لامل یې څه شی ده؟ لامل مخکې خو دا د ښه خبره ده او ښې خبرې ته شک چې مخکې پخوا ولې له منځه، که پخوا له منځه تللې وای، خو زما په نظر باندې اوس دغه ولس پوه شو صحیح ده. اوس په بیاجایه مصارفو پوه شي، دا ډېر بیاجایه مصارف دي، دا ډېر بیاجایه هغه دی. او بل اوس د عامه پوهاوی هر چا ته ورسېدو. اوس مثلا زه اوس په دې ښه پوهېږم چې دا اسراف ده او دا نه ده صحیح ده، نو ټول خلک پوه شو. نو زه دا به وجه د عامه پوهاوي په خاطر د پوهالي برکت دی، د عامه پوهاوي برکت به وي چې دا اوس خلک په دې باندې پوه شو. که نه مخکې وو، مخکې دغه رواجونه وو، مخکې دغه کیسې وي، خو مخکې د پای ټکی نه ورته ښودل کېږي. اوس ورځ په ورځ باندې ناوړه دودونه له منځه ځي. دا ځینې چې اوس دا د علم لمن پراخه شوه، خلک پوه شو. هغه ځوانان چې موږ تاسې یادوئ چې نورو ملکو ته تللي، هغوی د نورو ملکو کې تجربه شو. هغه ځوانان چې دلته پاتې دي هغه دلته پوهان شو. نو چې هغه ځوانان چې مسافر دي هغه ورې تجربه شو، دا دلته چې پاتې دي هغه دلته پوهان شو. نو خامخا باید یوه مثبت نتیجه خو ورکوي. بلکل. شوکت صاحب تاسو که خپله غوښتنه راته ووایاستئ، څه غوښتنه مو ده له ولسه، له خلکو، له ځوانانو د دې لپاره چې ناوړه دودونه لا هم له منځه ولاړ شي؟ مننه وران صاحب، له ولس او له هېوادوالو له قومي مشرانو مې دا جدي غوښتنه ده چې ولورې باید مناسب وټاکي، ځکه چې د غریبانو او د مسکینانو باید هغه کې وسي، مرد کې وسي. نو ښه خبره ده چې ولورې راټیټې کړي او هغه خراب رواجونه او غیر رواجونه چې موږ تاسو په هېواد، موږ تاسو په ولسوالیو کې، په ولایتونو کې رواج لري، هغه له منځه یوسي. او عام پوهاوی باید ترجیح ورکړي عام پوهاوي ته، او مخ په وړاندې باید داسې کسان له ځانه سره ولري چې عام پوهاوی منځته راوړي. خیر شي. ښاروال صاحب، یو موضوع ته بلې ته هم راګرځو. فرض کړه ځینې شیانو ته موږ بیا ډېر ګورو نه، خو هغوی هم لکه بد تاثیرات لري. ځینې وخت دغسې دا د دودونو له مخې یا د ناوړه دودونو له مخې ځینې دغسې موضوعات هم رامنځته کېږي. فرض کړه لکه پخوا به خلکو په ودونو کې دروازې بندولې که نه، بیا به یې پیسې غوښتې، یا زوم ته به مثلا په لار کې هغه لارې نیول کېدلې. نو اکثریت وخت چې کله به موږ ریپورټونه ترلاسه کول د موټر ځغلونې له امله یا د دوستانو د خفګان لامل به هغه څو چې دروازه به بنده وه، پیسې به یو چا غوښتې، یا به زوم او د نورو خلکو ترمنځ هغه د موټرسایکلو سیالۍ په تورو شپه کې کېدې او زیانونه به یې رسول. په دغه تړاو باندې څه وایاست؟ په دې تړاو باندې خو اوس انشاءالله دغه دودونه له منځه تللي. دا به دې کړي چې ستونزه چې پیدا کېږي یا د ستونزې د لټولو وجې باید پیدا شي. دا ستونزه له څه شي پیدا کېږي؟ نو ځینې ستونزې د دوستانو خفګان له دغه چې راتلو د دروازه بنده شوه، زوم وځورېدو، زوم په ځور شو،
دوستان انتظار و دروازه بنده وه. دا زنانه مخلوق سره د یو ډول چلند دی موږ ته ذکر وکړي له پاسه به چې ور غورځېدل صحیح ده. نو اوس د ستونزې ځای پیدا سو، د دوستانو د خفګان ځای پیدا شي، دا خفګان یې له دې ځای چې ده نو هغه ځای باید بند شي. نو اوس دغه ستونزو ته د پای ټکی دغه ناوړه دودو ته د پای ټکی کېښول سو، اوس د ناوړه دودو د خفګان ځای پیدا سو چې خفګان ځای د دروازه بندولو کې ده. خفګان له دې دغه جنجال او ستونزه او مشکل چې پیدا کېږي د زوم له ځورولو پیدا کېږي. نو دا ځای نه چې بند سو، هغه دوستانو خوشحالي زیاته سوه، د دوستانو خفګان له منځه ولاړ. نو دا هم یو ډول ناوړه دود و، خو دا دودونه اوس انشاءالله له منځه تللي دي، نسته و، د دروازې بندول هم نسته شو. که چېرته په سلو کې د چا په اصطلاح باندې 10% دغه کار له منځه نه وي تللی، هغه بیا په دغه ډول باندې نه کړي، هغه بیا تر مخ ورسره غیدلی، تر مخ ورته چې ګوره دروازه به دې نه وي بنده، دا د دې پیسې، دا د دغه یو ډول د موږ په کلي کې موږ نایان ورته یو خدمتګاران چې دي دغه هم پیسې غواړي. تر مخ دغه دوستان سره غیدلي، دا ټولې فیصلې کړي، دا ټولې پیسې ورته جمع کړي، نو ستونزه نه وي صحیح ده. نو تاسو دغه ناوړه دود نه بولئ چې دغه پیسې جمع کېږي؟ بولو یو، خو موږ یې چې هغه ستونزو ته هغه غټ ناوړه دودونه چې وو، مثلا لکه تاسې اشاره ورته وکړه، موږ بحثونه موږ تاسې په ګډه سره بحث وکړو، لکه په بدو کې نجونې ورکړل، هغه ته د خدای په د پای ټکی کېښول سو، د شپېتو نفرو ته تصمیم د خوراک نیول، هغو ته د پای ټکی کېښول سو، دا ستونزې راڅېړل سو. اوس راغله مسله بېرته د ډېر ناوړه دود ده، خو موږ یې چې ډېر هغه ده کوچنی ده، ډېر وړ ده. نو دا وړ چې ده دا مې انشاءالله له منځه ځي صحیح ده. ورځ په ورځ ما درته چې په سلو کې داسې 10% که پاته وو، نور دغه ناوړه دود ته، دې ناوړه رواج ته دې ته د پای ټکی ښودل سوی ده. نو چې په سلو کې 10 ته رارسېدلی، انشاءالله خدای مهربان دا 10 د وخت په تېرېدا سره لرې شي. وروستی نظر یا خلکو مو څه غږ دی؟ په خلکو مې دا غږ ده چې یو خو دغه د ناوړو دودو په لیدلو د موږ مشران کمیټه لري، د موږ مشران ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ سره کښېني، د موږ مشرانو وظیفه دغه ده چې ناوړه دود پیدا کړي، هغه نفر دفتر ته راوغواړي، سوله ییزې لارې چې راوړي. بیا مشرانو جرمانه ورته ټاکلې ده. په ځوانانو په ولس دا مې ټولو باندې دا غږ ده، دا مې غوښتنه ده چې که مې چېرې په کلي کې ناوړه دود ولیدو، مشرانو ته خبر ورکوئ. آیا تاسې زیانونه ورته بیانوئ چې دا ناوړه دود ده، زیانونه یې ورته بیان، ځکه چې یو څوک نه غواړي چې ځان زیانمن کړي، یو څوک نه غواړي چې ځان تاواني کړي، یو څوک اوس نه غواړي چې خپله لور په تاوان کې واچوي، خپل زوی په تاوان کې واچوي، نو زیانونه دې ورته بیانوي. حتی له موږه نیولې بېرته تر مشرانو پورې موږ ته دې خبره کوي، مشرانو ته یې خبره کوي، موږ په دې هلو ځلو کې ورځو، زیانونه بیا ورته بیانوو. دا زیانونه بیا ورته بیانوو، ورته چې ته غواړې چې د خپل زوی دې په تاوان کې، نه دا خو هېڅوک نه غواړي، ته غواړې چې خپله لور دې په تاوان کې. یا او بل غږ مې او یا غوښتنه مې د ولسه چې دا ده چې دغه ولور چې کوم ټاکل سوی ده، دغه ولوره دې پورته نه ځي، ځکه کوم ولور چې د مشرانو لخوا، د مشرانو په همکاري، د ولس په همکاري ټاکل سوی، په هغه کې نجونو خفګان نه ده پیدا کړی. نو که دوی غواړي چې د موږ لورانې دي، د موږ خویندې چې واده وي، لورانې واده وي، دا که دوی غواړي چې خوشحاله دي د خسر په کور کې، نو بس دغه ولور چې زیات نه ځي نیولی، ځکه چې چا چې دغه ولور ځي نیولی، دا ټاکل سوی ولور ځي نیولی، هغه نجونې تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي چې هغه نجونې د خسر کار خفه شوي. بلکل. خیر اوسئ، تاسې دواړو نه ډېره زیاته مننه کوم چې راغلئ، د دې اونۍ په ګردي میز کې مو راسره برخه واخیستله، کور مو ودان شو. مننه، بس تاسو هم قدرمن اوسئ، خدای مې عزتمن لره چې موږ ته دعوت راکړی و او موږ مې رابللي وو، موږ د تاسې په خدمت کې یو، انشاءالله تاسې په خدمت کې باید اوسو. بیا به مې انشاءالله بله غونډه کې به مې انشاءالله ګډون. انشاءالله د خدای په امان. خیر. د اونۍ ګردی میز. د ملما راډیو اونیزه سیاسي معلوماتي او ټولنیزه خپرونه. د اونۍ ګردی میز.